الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ډیرو قدرمنو مستمعین و مستمعات او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به یو بل ادب د آدابونه چې ډیر اهم ادب دی او اهم صفت دی د قرآن کریم د لوستونکي دپاره چې هغه به د قرآن کریم په څه شان باندې وایي چې هغې نه موږ تعبیر کوو چې د قرآن کریم الفاظ به صحیح وایي، تلفظ به پې صحیح کوي، یا په بل تعبیر د قرآن کریم لوستل په تجوید سره. د دې وجې نه تجوید سره د قرآن کریم تلاوت دا الفاظ صحیح کیږي. په ځای د مد کې به مد کوي، په کوم ځای کې چې اظهار وي اظهار به کوي، اخفا وي اخفا به کوي، اقلاب وي اقلاب به کوي. په کوم ځای کې چې آواز اوچتیږي آواز به پې اوچتی، په کوم ځای کې چې آواز هغه لنډ ویل کېږي آواز به پې لنډی. ځکه حدیث دی د صحیح البخاري، پیغمبر علیه السلام د قرائت په باره کې چا د انس ابن مالک نه تپوس وکړه. دا هغه انس ابن مالک چې د الله د نبي لس کلن خدمتګار او خادم پاتې شوی، وایي څنګه و د الله د نبي قرائت او تلاوت؟ هغه وایي کان یمد مدن، کله به چې د مد ځای راغی د راښکلو او د آواز اوچتولو هلته به آواز اوچتاو. وایي د مثال په طور اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحیم، وایي کله به چې بسم الله الرحمن الرحیم دا لوستلو نو په دې وخت کې به یمد بسم الله، په دې بسم الله په دې لام به مد کو آواز به یې اوچتاو. ویمد الرحمن په الرحمن کې به هم د الف باندې آواز اوچتاو. ویمد الرحیم او په دې رحیم باندې داسې اوږد آواز به یې پې کو. روایت هم د صحیح البخاري دی. د دې وجې نه قدرمنو زمونږ او ستاسو معاشره کې بعضې لوی لوی عالمان به او د علم خاوندان به، لیکن قرآن کریم به هغه صحیح نه وایي او د قرآن کریم د الفاظو د صحیح ادا کولو لحاظ به نه کوي. همداسې به عادت شوي او دا نه چې هغه به عالم نه وي، کیدای شي هغه به د لوی فنونو مدرس وي. که زه به دا مبالغه ونه کړمه شیخ الحدیث به وي، شیخ القرآن به وي، لیکن قرآن کریم به هغه په تجوید سره نه وایي. په هغه اندازه او ترتیب چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې هغه شان ته به یې نه وایي. نو ځکه علم د تجوید، احکام د تجوید څه ناڅه هغه مسایل و احکام چې هغه لږ آسان هم دي او کم هم دي او ضروري هم دي، د هغې زده کول پکار دي. ځکه تجوید دا ویل کېږي په لغت کې تحسین ته، په ښایسته شان سره لوستل پکار دي. یتلونه حق تلاوته، د دې یوه معنا دا ده چې په تجوید سره د قرآن کریم تلاوت کوي.
د دې وجې نه ورتلناه ترتیلا دا قرآن کریم په ترتیب سره الله را لېږلی په ترتیل سره دا قرآن کریم لوستل پکار دی او په اصطلاح کې تجوید د اهل علم په نزد هغه دا دی چې اعطاء الحروف حقوقها د حرف خپل حق دی خپل مخرج دی خپل صفت دی نو ته به هغه حرف په خپل مخرج کې په خپل صفت او کیفیت سره به ادا کوي نو د دې وجې نه هغه احکام د علم تجوید چې دي هغه دا دی چې کله نون ساکنه نه وروسته یا د تنوین نه وروسته چې دوه زبره دوه زیره دوه پیښه ورته وایي هغې نه وروسته یا به اظهار کوي ښکاره به حرف هغه حلقي هغه ښکاره کوي یا به پکې ادغام کوي یو حرف په بل حرف کې ادغامیږي یا به په غونې سره یا بغیر د غونې نه او بل اقلاب به کوي هغه بې به په میم بدلی یا به پکې اخفا کوي نو دا ټول تعلق لري د علم تجوید سره د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دا قرآن کریم داسې یو ښکلی کتاب او ښکلی الفاظو سره را لېږلی دی چې دا په تجوید سره باید سړی ووایي د دې وجې نه کوم ځای کې چې کله مد کېږي آواز پې اوچتېږي هلته به مد کوي چې هغه ته مد طبیعي وایي او دارنګه چې کوم ځای کې ډېر اوچتېږي هلته به ډېر آواز اوچت کې په کوم منځ کې درمیانه چې اوچتېږي درمیانه به یې اوچت کې په کوم ځای کې چې مختصر وي هلته به مختصر آواز پې اوچت کې د دې وجې نه هغې ته مد لازم هم وایي لکه مد منفصل شو مد متصل شو مد کلمی شو مد حرفي شو دا ټول هغه مدود دي د دې مد عارض للسکون شو نو د دې اهتمام او خیال ساتل پکار دي کم از کم د قرآن کریم الفاظ صحیح ادا کول پکار دي څومره چې الفاظ غلط وایي اقصې معنا غلطه جوړیږي د دې وجې نه د قرآن کریم الفاظ صحیح کول پکار دي او دا په کور کې نه یادېږي دا په حجره او په دوکانو په دفتر کې نه یادېږي دې ته به وخت ورکوي دې ته به ګونډې لګوي دې ته به استاذ ته ځي او استاذ ته به په قرآن کریم کې ګونډې لګوي او دا به ترې زده کوي نن سبا د دنیا سره زموږ دپاره وخت شته تجارت سره وخت شته ګاډي چلولو سره زموږ شوق شته د ځمکې کرلو سره زموږ شوق شته د دنیوي کارونو سره زموږ وخت شته او د الله کتاب چې زموږ په ایمان دی او په هر حرف باندې په هر ټکي باندې الله سبحانه وتعالی موږ له اجر راکوي نیکۍ راکوي ثواب راکوي هغې دپاره موږ وخت نه ورکوو دا څومره کمزوري خبره ده دا څومره د ایمان ضعف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه چا چې یو حرف د الله د کتاب تلاوت که هغه لره یوه نیکي ده والحسنة بعشر امثالها او یوه نیکي لس چنده الله درکوي او بیا یې مثال ورکړی لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف د یو الف لام میم کلمه په دې کې دېرش نیکۍ دي که ته چېرته د قرآن کریم یو صفحه وایې دوه صفحې وایې سپاره وایې دوه سپارې وایې دا څومره نیکۍ او حسنات دي هغه الله سبحانه وتعالی تعالی درکوي پاتې شو دا خبره چې دغه د قرآن کریم لوستل یا د دې قرآن کریم څه ناڅه حصه تلاوتول دا څومره پکار دی د مسلمان دپاره د دې وجې نه صحابه کرامو کې یو لوی صفت هغه دا و چې دوی د قرآن کریم سره ډېره مینه وه قرآن کریم به تلاوت زیات کاو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب چې کله په سفر روانو نو د قرآن کریم تلاوت به یې کاو په سورلۍ به سپور و سورلي به یې کوله د قرآن کریم تلاوت یې کاو مشهوره واقعه ده چې دی او خپل غلام او هغه د ده حارث چې و اسلم دا دواړه په یو سفر روانو بیت المقدس ته نو یو ځلې لاره هغه درې برخه کړه یوه برخه دی سور شو په دویمه برخه کې
سورلي غلام وکړه او په درېیمه حصه کې دیم پیاده و غلام هم پیاده و او سورلی له راحت ورکاو او دواړو د قرآن کریم تلاوت کاوه د یو ډېرو چت صفتو صحابهو کې د قرآن سره تعلق ډېر و د دې وجې نه صحابه کرامو به د قرآن کریم نه څه ناڅه نصیبه حصه روزمره د هغو تعاملو تلاوت به یې کاوه د دې وجې نه د صحابهو په باره کې راځي چا به په 7 ورځو کې قرآن کریم ختماو د الحمد نه تر والناس پورې 10 سپارې چا به په 2 هفتو کې ختماو چا به 10 ورځو کې ختماو چا به میاشت کې ختماو کم از کم په 2 میاشتو کې به خامخا قرآن کریم هغو لویلي اکثرو الله دې معافي وکړي مونږ چېرته قرآن کریم په کال کې ختم کړی چېرته مونږ قرآن کریم یو رمضان بل رمضان راغستی او بس تلاوت یې کوو روزمره د قرآن کریم تلاوت پکار دی یومي روزمره د دې څه حصه ورد او برخه تعینول پکار دی زه خو لا دا وایم چې کله یو څوک ډیپټۍ ته ځي یا استاد استادي کوي او معلم معلمي کوي شاګرد شاګردي کوي او طالب علم مدرسې ته ځي او سټوډنټ خپل کالج او سکول ته ځي او یا دفتري سړی دفتر لځي باید د قرآن کریم تلاوت مخکې د دې نه چې دی لاړ شي قرآن راواخلي په اوداسه باندې تلاوت یې وکړي یوه سپاره ربعه نصف پوره سپاره 10 منټه تر نیمې ګنټې پورې ویلی شي او بیا د ایسته د اشراق 2 رکعته لمونځ هم وکړي او بیا چې کله د خپلې ډیپټۍ او خپل هغه ځای د وظیفې له ځي نو ټوله ورځ به دی خوشحالۍ او نیکۍ او حسنات به د حاصله کړي نو د دې وجې نه د قرآن کریم سره مینه او محبت د قرآن کریم ته وخت ورکول څه نه څه هغه پکار دی د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه وایي چې من نام عن حزبه او عن شیء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم یو سړی دی هغه شپې کې تلاوت کاو سپاره نیمه ربعه ثلث او یا یو څه حصه د قرآن نه لیکن هغې نه ایسته پاتې شو نو دی کولی شي چې په مابین د سحر منځه او د ماسپښین کې څومره ډېر وخت دی په ګنټو په دغه وخت کې دی تلاوت وکړي وایي که دغه وخت کې دی تلاوت وکړي د ورځې وایي دا داسې دی لکه چې ده ټوله شپه قرآن کریم لوستلی وي نو د دې وجې نه په ورځ د قیامت کې الله سبحانه وتعالی جنتي لره به ارمان نه ورځي د هیڅ ارمانونو خو د یو شي ارمان به درکوي چې کاش په دنیا کې مې دا وخت بغیر د الله د ذکر او تلاوت نه په بل څه کې نه تېرولی لوی ذکر د قرآن کریم ذکر دی ان هو الا ذکر للعالمین هذا ذکر مبارک دا قرآن کریم ذکر دی مبارک دی د خیر نه ډک کتاب دی بهترین ذکر د قرآن کریم ذکر دی خلک وایي زه ذکر کوم زی پیرانو نه لاسنیوی کوي لوی ذکر دا ده چې ته قرآن راواخلې او د قرآن کریم تلاوت وکړي دا لوی ذاکر دی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت وای مثال د هغه چا چې هغه ژوندی وي هغه چې ذکر کوي مثال د ژوندي دی هغه چې ذکر نه کوي مثال د مړي دی څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي او روزمره یې کوي دا د ژوندي مثال لري او څوک چې د قرآن کریم تلاوت نه کوي اگر که په ده کې روح دی او دی ځان ته ژوندی وایي لیکن دی په منزله د مړي دی الله اکبر قرآن کې دومره طاقت دی قرآن کې دومره خصوصیت دی په قرآن کې دومره کمال دی چې په دې سره د زړه حیات حاصلیږي په دې سره په زړه کې نشاط پیدا کیږي په دې سره په انسان کې هغه چستوالی پیدا کیږي چې دی د قرآن کریم تلاوت باندې عادت شي د دې وجې نه قرآن کریم هغه باید سړی خامخا څه نه څه تعلق وي د تلاوت د ترجمې د تفسیر د تدبر و تفکر
نو قرآن سره هجران نه ده پکار. د قرآن کریم هجران څه دی چې ته د دې قرآن کریم تلاوت نه کوې، دا قرآن ته مهجور که. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام په سورة فرقان کې الله سبحانه وتعالی د هغه په باره کې فرمایي چې کله ورځ د قیامت شي پیغمبر علیه السلام به الله ته شکایت وکړي، رپورټ به پیش کړي چې ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یقینا زما د امت، زما د قوم دا قرآن کریم مهجور کړی و، قرآن کریم ته شا کړې وه، قرآن کریم سره معامله د هجران کړې وه. حافظ ابن کثیر معتمد تفسیر دی، هغه د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي ومن هجرانه، د قرآن کریم د هجران نه یو دام دی چې عدم الایمان به، چې څوک ایمان نه پرې راوړي په دې کې کافر داخل شول. د قرآن سره اول کفارو هجران کړی، قرآن یې تر کړی چې ایمان نه پرې لري. بل د قرآن کریم هجران دا دی چې قرآن کریم ایمان پرې لري لیکن ترک قراءته، قرآن کریم چرته په لاس کې نه رالي، چرته یې تلاوت نه کوي. د دې وجې نه زمونږ بعضې مشران سړي دي، مشران زنانوي دي، هغو له قرآن نه ورځي، د قرآن الفاظ نه ورځي. دا د قرآن کریم سره هجران دی. دا قرآن کریم دی آیت مصداق هغه پرې راځي چې پیغمبر علیه السلام به بیا د داسې خلکو نه شاکي وي. د دې وجې نه حافظ ابن کثیر وایي یو سړی دی د قرآن کریم تلاوت کوي لیکن په ترتیل نه وایي، په تجوید نه وایي، د مخارجو او د صفاتو لحاظ نه کوي، دا هم د قرآن کریم هجران دی. هغه په تفسیر کې لیکي د قرآن کریم هجران دا دی چې آدم متدبره، یو سړی تلاوت هم کوي بار بار یې رااخلي او صحیح هم وایي لیکن تدبر نه پکې کوي، سوچ او فکر نه پکې کوي. افلا یتدبرون القرآن، الله وایي ولې دا خلک سوچ نه کوي په دې قرآن کریم کې؟ لیدبروا آیاته، چې دوی تدبر کولی د قرآن په آیتونو کې. یو سړی دی تدبر هم کوي، صحیح هم وایي، بار بار یې رااخلي لیکن عدم العمل به، عمل نه پې کوي. دا هم د قرآن کریم هجران دی. قرآن خو راغلی لپاره د عمل، قرآن خو راغلی دی د دې دپاره چې ته د ده په تعلیماتو عمل وکړې، د ده په قوانینو ضوابطو باندې عامل اوسیږي. دا ستا د ژوند دپاره یوه ضابطه ده، یو دستور العمل دی، یو لایحه ده، په دې باندې باید وچلیږي. قرآن حلال حلال وګڼې، حرام حرام وګڼې، حدود دې خپل حد وګڼې. دا د قرآن کریم سره مینه ده. بل د قرآن کریم هجران دام دی چې عدم الاستشفاء به، قرآن کریم شفا نه ګڼې، د قرآن کریم دم نه کوي په ځان. او مونږ ډاکټرانو ته منډې وایو، سپیشلستو ته منډې وایو، تپوسونه کوو چې چېرته داسې یو ډاکټر نشته چې د پلانۍ بیمارۍ سپیشلیست وي، پروفیسور وي او ماهر وي چې خپل بیمار ورولم، پیسو نه به تیر وي، تکلیف و زحمت و مسافه و هر څه به طی کوي، خدای به ځان ورسوي چې علاج وکړي. حال دا قرآن کریم د نومونو نه یو نوم هغه شفا دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. الله وایي ما دا قرآن را لېږلی شفا او علاج د بیماریو دپاره. مونږ د ظاهري بیماریو علاج کوو او د باطینی امراضو علاج هم پرېښی. د شرک علاج په قرآن کې دی، د بدعت علاج په قرآن کې دی، د روحانیت علاج په قرآن کې دی. د دې وجې نه قرآن کریم شفا ده. حدیث کې راځي، په غور یې واورئ، وایي څوک چې یقین سره او په کمال اهتمام سره وکرته سورة فاتحه په بیمار باندې دم کی وی چوفی کی، الله سبحانه و تعالی شفا ورکوي. دا قرآن کریم شفا دی، په دې کې شفا ده. د دې وجې نه الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته دا یقین نصیب کړي چې دا کتاب د شفا کتاب دی. دا د معنوي امراضو علاج دی، پکې د حسد علاج پکې دی، د کفر او د شرک
د نفاق او د معاصیو او د فحشاو او د بد اخلاقی علاج دی په د قرآن کریم کې، د غیبت علاج دی په د قرآن کریم کې، د بغض و حسد و دشمنی علاج دی په د قرآن کریم کې. خو چې کله موږ دا په دې نیت باندې ووایو چې دې کې شفا ده، الله را لېږلی د شفا دپاره، تر بلې حلقې پورې په الله سبحانه وتعالی سپارم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد